استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسه وویلې بچیه پلار دې څه کار کوي. ماشوم څه ډېر په غري ونیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد جي اپه د ماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې، د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې میږی راکاږي. بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه، استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم. مور مې څه ډېر په غري ونیولي انداز وایي بچیه ځه الله دې مل شه. د دغه ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم، سره د برش او د پالشو کینم، بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه. چې چانه لس غواړم پنځه راکوي، که پنځه وغواړم بیا نه راکوي. استاد ړانده مې ورته ځکه وویل ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي، په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چانه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه، خو په دې ښار کې انسان بلکل نشته.